بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. لهر سنه مخکې تاسو درنو محترمینو د قدر وړ خاوندانو، مشرانو، کشرانو، علماو، د علم او د پوهې خاوندانو، د قلم د رسا کوونکو ملګرو، لومړی له دعوت نه مننه او په دویم قدم کې د سلام تکرار کوم ټولو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر خوشحاله یم چې بیا هم د دوهم ځل لپاره هغه ځای ته راځم چې هغلته د انسانانو د جوړښت، د انسانانو د فکر، د انسانانو د ذهن او د انسانانو د فکري منوال د لوړتیا لپاره هڅه او کار ترسره کېږي. هم د هغه چا کسانو له لوري چې هغه ځوانه طبقه ده او ځوانان انګېزه لرونکي دي، لکه څنګه چې موټر موبلاین او تیل ونه لري، حرکت نشي کولی. د ځوان لپاره انګېزه تر ټولو مهمه او اصلي سرچینه ده. راځم پر موضوع باندې په داسې حالت کې بحث کوم چې تاسو هم خسته نشئ او موږ هم اوسو کولی هغه څه لاسته راوړو چې زموږ او ستاسو لپاره ډېر مهم دي. په اوسنۍ نړۍ کې انسانان ډېره هڅه د دې لپاره کوي چې پر ځان د باور ترلاسه کولو دلیل ځان ته لاسته راوړي. اسلام او رسالت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان پر باور کولو یا په اعتماد په نفس باندې پیل شوی. خو موږ په خپل ټولنیز نظام کې که ماشومان دي، که میرمنې دي او که مشران دي، دغه باور دومره خدشدار شوی او دومره له منځه تللی چې ان اوس په دې نه پوهېږو چې د باور او د باور عزت نفس یا اعتماد په نفس او د حرمت نفس ترمنځ دغه تفاوت په څه کې دی. ډېر وخت انسانان د خپل د نه باور په موجودیت سره داسې څه کوي چې ان هغه انسان چې د ځان احترام ونه لري، په ځان باور ونه لري او د ځان قدر او عزت ونه کړي، نو هغه په اصل کې یو اسلامي متن یا یو اسلامي قاعده له منځه وړې ده. ځکه چې الله جل جلاله لکه څنګه چې بېنیازه الله جل جلاله پیدا شوی او الله جل جلاله بېمثاله پیدا شوی، خپل بنده یې همداسې خلق کړی او نړۍ ته راستولی. ځکه هر دومره دنیا تاسو وګورئ، زما په ډول انسان، زما په ډول مفکوره، زما په ډول انسان تاسو نشئ پیدا کولی. که زه ولاړ شم د قاري صاحب په رقم یو انسان وګورم نو فکر نه کوم چې پیدا به یې کړم، په دې وجه چې دا منحصر په فرد الله جل جلاله انسان پیدا کړی دی. راځم بحث له دې ځایه پیلوم چې اعتماد په نفس یا عزت نفس د دې تعبیر او تعریفات څه دي. انسانان یې په کومو ډولونو، په کومو بڼو، په کومه طریقه سره ویشي. د خلکو تعبیرات او تعریفونه مختلف دي. موږ به د خپل اکاډمي او د خپل سیستماتیک حالت څخه هم چې راورسېدی. اعتماد په نفس یا پر ځان باور، اعتماد په نفس یا پر ځان باور درلودل، مهارت، کافي مهارت، مناسب باور له دریو شیانو څخه اخیستل کېږي. اول کافي مهارت، دوهم مناسب باور، دریم مناسب ذهنی تصویر. دې ته ویل کېږي اعتماد په نفس یا په ځان باور درلودل. هر هغه انسان چې کافي مهارت ولري، هر هغه انسان چې مناسب باور ولري او هر هغه انسان چې مناسب ذهني تصویرونه ولري، دې انسان ته ویل کېږي اعتماد په نفس یا پر ځان د باور درلودل. اوس بحث په دې باندې کوو چې اول کافي مهارتونو ته راځو، دوهم مناسبو باورونو ته راځو او دریم مناسب ذهني تصویر ته راځو. کافي مهارت څه معنا؟ د مهارت په درشل کې موږ په دغو شیانو باندې بحث کوو. اول کافي مهارت، که یو څوک ډاکټر دی، که یو څوک انجینیر دی، که یو څوک استاد دی، که یو څوک معلم دی، که یو څوک ژورنالیست دی، که یو څوک شاعر دی، که یو څوک هر څه په هر مسلک کې چې دی، مهارتونه په نړۍ کې نن اولې خبرې کوي. هر هغه انسان چې د علم سطحې ته رسېدلی خو چې له مهارت څخه پوهه ونه لري، د مهارت څخه آګاهي او خبرتیا ونه لري، نو د دې انسان باور لاندې راورسي. ځکه ولې کافي مهارت د ډار سره یا د ډار یا د ویرې سره معکوسه رابطه لري. معکوسه رابطه څنګه؟ یعنې که چېرته موږ په یو برخه کې مهارت ولرو، مهارت مو زیات وي، نو زموږ دغه ډار لاندې راځي، ویره له ځان سره نه لرو. خو که چېرته مو په یو برخه کې مهارت کم وي، نو ویره او ډار لوړېږي. که یو څوک مثلا د ویناولۍ مهارت له ځان سره نه لري، هغه که هر څومره ډېره مطالعه کړې وي، ښه ذهنیت ولري، ښه بلاغت ولري او تر ټولو ښه فرصتونه او فصاحت له ځان سره ولري، خو که چېرته دی د خبرې کولو او د فن بیان یا د سخنوري کولو مهارت له ځان سره ونه لري، نو د ده ویره لوړېږي. دلته ویره په کوم معیار باندې راځي؟ تاسو ګورئ دوستانو، ویره په دغه معیار باندې جوړه شوې ده.
کله چې یو الوتکه پرواز کوي تاسو ګورئ ډېر سرعت اخلي، ډېره انرژي مصرفوي، دومره په انرژي سره حرکت کوي چې د الوتکې ټول ماشینونه انجنونه په حرکت او فعالیت کوي. اوس نو دلته چې کله الوتکه حرکت کوي سرعت کامل سرعت اخلي خو په دې نقطه کې بیا په آرام ډول حرکت کوي. بیرته چې کله کوزیږي په اخره برخه کې بیا سرعت اخلي ډېر زیات. یا کله تاسو باز کیدای شي لیدلی وي، باز چې کله ښکار کوي نو په اول فرصت کې ډېر په سرعت سره حرکت کوي چې خپل شی واخیستل نو په فضا کې بیا په آرام ډول حرکت کوي. نو دوستانو ویره او ډار یوازې په همدغه یوه نقطه کې ده. کله چې تاسو دوستانو څوک ستاسو نوم اخلي یا مخکې له دې چې څوک مو نوم واخلي یا ستاسو نوم وار د وار رانږدې کېږي چې له دا زما نوبت دی زه به واحد بیانات ته راشم، نو آهسته سوکه ستاسو ویره له ځان سره ډېرېږي، ستاسو به ځان لړزه پیدا کړي. هله خدای زما نوبت خو راغلی، خدای اوس به څه کېږي. خو چې کله ستا نوم واخیستل شو چې فلانکی یې خبره کولو ته راولاړ شي، دغه وخت کې ستا ویره د اوج نقطې ته رسېږي یوازې یوه دقیقه کې. نور چې کله دا راولاړېږي دې ته چې ودرېږه لاس ځینې کسان استرس لري چې څوک ورباندې نه پوهېږي، په خپله دننه کې لري اضطراب. ځینې کسان بیا په ښکاره ډول ویره او ډار لري، مثلا د خولې وچوالی، د سونډانو وچوالی یا د لاسونو یا مثلا دغه لړزه سوکه ځان سره یا دغه حرکتونه کول، دا د ویرې اصلي نشانې او حرکتونه دي چې په لنډو الفاظو کې وایم. نو په دغه یوه نقطه کې چې د ویره او ډار موجود ده چې کله سم خو کله دغه یوه دقیقه چې تېره شي وروسته تاسو آرام ان چې کله خدای پاماني کوي نو ستاسو حالات ارام وي. یوازې دغه یوه دقیقه ویره ده. نو ځکه مهارت په هره برخه کې، هغه که مدیریت دی، هغه که ژورنالیستي ده، هغه که ډاکټري ده، هغه که انجینري ده، هغه که هره برخه ده، مهارت ته کافي ضرورت انسان لري. ځکه مهارت څه باعث کېږي د انسان اعتماد په نفس او باور لوړوي. نو دلته له ډار سره معکوسه رابطه لري. او دوهم برخه مهارت څه کار کوي؟ په دوهمه برخه کې مهارت د اعتماد په نفس سره مستقیم اړیکه لري. اعتماد په نفس یا پر ځان باور مستقیم اړیکه ورسره لري، مستقیمه رابطه. څنګه مستقیمه رابطه؟ کله چې انسان په یوه برخه کې مهارت ولري، زه مثلا د سکرین مخ ته د تلویزیون مخ ته درېږم، زه مهارت لرم کار مې کړی، زما سره ویره موجوده نه وي، ځکه زما اعتماد په نفس لوړ دی. څومره چې مهارتونه لوړېږي دومره اعتماد او باور په ځان لوړېږي. څومره چې مهارت کم وي اعتماد په نفس کمېږي. څومره چې د مهارت په یوه برخه کې کم وي دغومره به اعتماد پر ځان کم لري. څومره چې د مهارت په یوه برخه کې زیات وي دغومره به ستا اعتماد او باور هم لوړ ځي. نو دویمه برخه کافي مهارت په انسان کې څه رامنځته کوي؟ په انسان کې اعتماد په نفس رامنځته کوي، د انسان د لوړتیا لامل کېږي. درېیمه برخه کې مهارت څنګه لاسته راوړو؟ مهارت د تکرار په واسطه لاسته راځي، تکرار. خو علم بیا د مطالعې په واسطه، علم د مطالعې په واسطه. څومره چې یو شی ته تکرار کې که غواړې چې دلته خبرې کول، که غواړې چې د طب په برخه کې عملي کار، که ژورنالیستي په برخه کې عملي کار، د شعر په برخه کې د شعر لیکلو کار بالاخره ته به یو لیکوال جوړېږي. څومره اندازه چې د انسان په یو برخه مهارتي برخه کې تکرار شي، دغه تکرار انسان مهارت لوړوي. خو علم بیا د مطالعې په واسطه، څومره چې مطالعه ډېره وي علمیت ډېرېږي. اوس زیاتره پوهان که چېرته وایي مطالعې ډېروالی یا د مهارتو ډېروالی سره یو ځای سي، دغه په نړۍ کې اول نمبر کسان دي چې خبرې کوي. اوس که موږ تاسو راسو په نړیواله سطحه امریکا د مثلا نور هېوادونه دي، د هغوی ولې په نړیواله سطحه لومړی خبرې کوي؟ ځکه دوی په مهارتونو باندې کار کړی. په داسې حال کې چې د دغو مهارتونو بنسټ ایښودونکي انسانان اسلامي نړۍ ده. مثلا که تاسو راسو اولې برخه ته ابوال سینه بلخي د طب د طبابت برخې بنیاد ایښودونکی ده. موږ تاسو په هغې کار نه کړی و، هغوی تکرار دغه مهارت یې هم درجې ته ورسوه چې اوس ابوال سینه بلخي زموږ هېر دی، خو هغوی څخه ګټه اخلي. ورسره په څنګ کې ستاره پېژندونکی چې اول په اسلام کې یو عربي کس و، انشاءالله چې زما څخه نوم هېر ده، چې په ستورو پېژندنه کې یې کار کړی و، تابعي و فکر کوم. په دویمه برخه کې بیا ابراهان البیروني چې د افغانستان و، هغه کس ستاره پېژندونکی و، تعداد او بنسټ ایښودونکی دا کس دی. خو هغوی ورباندې غربیانو کار مهارت تکرار خو موږ څخه پاتې شو، هغوی نه په نړۍ کې کار ورباندې کوي. په بله برخه کې دغسې که نورې برخې راواخلو، فصاحت او بلاغت. عربي نړۍ دی چې قرآن دی چې خپل فصاحت او بلاغت یې نړۍ ته وړاندې کړو. چې نن اسرائیل یوازې د قل هو الله احد په کتاب باندې، په سوره باندې دومره طاقت او دومره تکرار لاړل چې ان ویش وی کولی چې د سورت سبا او د عاد د سورت د دواړو د قومونو د دلالت هغه اصلي چې قرآن ویلي دي هغه شیان لاسته راوړي. هغه غربیانو الماني او غربیانو چې په دې برخه کې تحقیقات کړي وو، مسلمان شول او ایمان یې هم راوړ. ځکه دې نتیجې ته ورسېدل چې خبره په مهارت کې ده. مهارتونه باید په ښه ډول انتقال شي. یو څوک د ډېر علم لري، یو ډېره پوهه لري،
خو د کلام په طرز العمل کې باید انسانان ته داسې وړاندې شي چې هغه انسان هغه مخاطب او لیدونکی ځان لپاره جذب کړي. نو درېیمه برخه تکرار او علم ده. څه ده؟ تکرار په وسیله سره دي. څلورم مهارت څه کار کوي؟ مهارت، هر مهارت ډیر کم وخت د دوستانو ضرورت لري، ډیر کم وخت. کله چې تاسو لپاره ډیر جالب وي مهارت، هر مهارت څو میاشتو وخت ضرورت لري؟ 3 میاشتو وخت ضرورت لري. که یو څوک غواړي چې ویناوال جوړ شي یوازې 3 میاشتې، زیات وخت نه غواړي. که یو څوک غواړي چې په انګلیسي ژبه کې خبرې وکړي په کافي اندازه چې تلاش او زحمت وباسي خپل مشکل په انګلیسي کې حل کولی شي. که څوک غواړي په کمپیوټر کې کار وکړي 3 میاشتې کار څخه وروسته د خپل مشکلات دفتري حل کولی شي. که یو څوک غواړي چې د فصاحت او بلاغت وړتیا ترلاسه کړي نو د 3 میاشتې خپل مشکل حل کولی شي. وروسته په تکرار سره دی کولی شي دا مهارت نور هم قوي کړي. اوس له انشتاین څخه یو ویناوال پوښتنه وکړه، دا یو غربي دانشمند دی. له ده څخه یې پوښتنه وکړه وایي ته نابغه ستا مغز د نورو انسانانو څخه ډېر وکړي، د ډوډۍ ډېره خوړله. وایي چې ما نه ډوډۍ ډېره خوړله او نه مې مغز د نورو انسانانو څخه لوړ دی. یوازې هدف او خبره په دې ځای کې ده چې موږ خپل وخت ضایع کړی دی. وخت مو څنګه ضایع کړی؟ دوستانو 3 میاشتې مهارت ته ونولید. اوس یو کال یو محصل ته راځم چې پوهنتون 4 کال پوهنتون وایي. محصل په پوهنتون کې 4 کال وخت هماغه چپتر سره تېروي. دا غفلت دی. ولې غفلت ته؟ په دې وجه باندې چې زموږ زیاتره استادان هغه استادان چې زحمت وباسي کار کوي، هغوی ته زما سلام دی. ځکه ډېر علما ډېر کسان چې زحمت وباسي، خو ډېری انسانان د عالم یا د استاد په لباس کې د اصلي انسانانو چهره خرابوي. مثلا راځو دوستانو، زموږ استادان په کابل پوهنتون کې موږ خپرونه لرو جستار ادبي په نامه ده. هغه کسان چې ډاکټرا او ماسټري هم کړې ده، د دوی سره بحث او خبرې جریان لري. سوال زما دا و چې تاسو ولې په ادبیاتو پوهنځیو کې تاسو ولې له معیار څخه ګټه نه اخلئ؟ ولې په معیاري ژبه خبرې نه کوئ؟ هغه که دري وي او که پښتو. نو زما دا چې زما خپرونه په دري کې وه، وایي ما معیار ما لهجه کابل است، لهجه کابل معیار ماست. ولې دا کابل لهجه معیار شي؟ هغه د لهجو د ځانګړتیاوو څخه برخمنه ده. معیار هغه ته ویل کېږي چې هغه په کامل فصاحت سره ټول الفاظ په مکمل ډول سره ادا شي او هغه کې صرف نحو یا دغه دستوري زبان مکمل رعایت شي، الفاظ ونشي خوړل نشي. مثلا زه تاسو یو خبر وایم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان به خبر ساعت 8 از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. من نعمت الله ابراهیمی هستم. در آغاز سرخط خبرها الفاظ باید مکمل ادا شي. خو ډېری کسان چې راځي بسم الله الرحمن به نام خداوند بخشاینده و مهربان به خبر ساعت 8 خوش آمدید. ساعت 8 الفاظ وخوړل شو، فصاحت له منځه ځي. نو ځکه په دې وجه باندې چې استادان نشي کولی ځان د نوښتار د ویلو سره برابر کړي، نو مجبور دي چې دلایل وړاندې کړي. دوی په پخواني باورونو، په پخواني میتود، په پخواني طرز العمل د اوسني خلک، اوسني ځوانان راتلونکي ته تربیه کوي. دا غلطه خبره ده. ځکه سورت کهف ده چې دا موږ ته ډېر غټ درس راکوي. دغه 3 کسان چې لاړل په غار کې، مثلا د روایتو په اساس 300 کاله 309 کاله دوی په غار کې ول. خو کله چې د هغې څخه وروسته په لنډ ډول درته وایم ولاړل، پیسې هغه خپلې پیسې دغه وخت راواخېستې، خو 300 کاله تېر شوي وو که نه. پیسې راواخېستې، لنډوای ته وویل چې ته ډوډۍ راکړه. هغه چې وکتل د غاړې څخه یې ونیولې، د غاړې څخه یې ټینګ ونیوی، ورته ویلې چې وروره تا دغه خزانه د کومه پیدا کړې؟ د پلانکي وخت د پلانکي زمانې کې سکې ستا سره دي. هغه ویل وروره موږ هلته په غار کې شپه کړې وه، دومره وخت هم تېر کړی، هېڅ خبر نه. آیا د باور وړ ده؟ ځکه اوس تاسو ته وایم چې زه 300 کاله هلته په غار کې پټ وم، تاسو یې منئ؟ هېڅ چا باور یې نه مني. 300 کاله دا به څنګه دروغ دی؟ دا امکان نه لري. خو کله چې بالاخره خلک یې راوغوښتل، د وخت پاچا ورته وغوښتل، د وخت پاچا ته یې ویل چې پاچا صاحب د خدای په لیاس موږ دغسې خبره وه، دغسې د پاکستان څخه لاړو، په غار کې یو شپه مو وه، دغه پیسې زموږ سره موږ خزانه نه ده پیدا کړې. پاچا ورته دا څنګه دروغ دی؟ تاسو داسې یو دروغ وایئ چې هغه امکان نه لري، داسې یو دروغ چې هغه یو څه د قبول وړ وي. نو زه کوم د اسمان څخه خر راولېږو، څوک دا څوک مني؟ د اسمان څخه څنګه خر راولېږو؟ اوس هدف دلته دا ده چې نو هغه وخت کې دغه 3 کسانو دا غوښتنه وکړه یا الله موږ ته مرګ راکړي، د دې نه مرګ بهتره دی. که چېرته اوسنۍ نړۍ کې موږ د قابلې سره همزمانه لاړ نه شو، د قابلې څخه مخکې نه شو، نو یو وخت کې به راځي چې انسانان به د غاړې څخه نیسي، نور نسلونه به د غاړې څخه نیسي. د مرګ څخه پرته بله اراده به موږ نه لرو، د مرګ څخه پرته د بلې شي امید موږ ته نه وي پاته. ولې؟ ځکه موږ د قافلې سره همزمان حرکت نه دی کړی. نړۍ نن یو د نړۍ هر څه نن د قرآن له برکت. تاسو لاړ شئ ګوګل سرچ کړئ، تاسو د امریکا د ناسا کمپنۍ د خلاقیت سیسټم وګورئ چې دوی څه کوي. هر وخت چې د دوی سره بند شي نو قرآن ته توجه کوي. په قرآن باور او ایمان لري، خو د دوی تعصبي نړۍ نه مني چې دوی ایمان راوړي. لکه څنګه چې ابوجهل
په دا ورته جواب ته معلومه وه چې پیغمبر دا د خدای رسول ده راغلی شوی رسول ده، خو نه یې منه. ولې؟ د ده دروني باورونو او فکرونو او د ده ټینګې عقیدې ظالمې عقیدې دا اجازه نه ورکوله چې دی څنګه کړي؟ تغییر کړي. تا که باورهای متغیر نکند زندگی متغیر نمیکنه. زموږ باور نه نسبت لوړ ته باید تفاوت وکړي. نو اوس هر مهارت 3 میاشتې وخت ضرورت لري. نو زه دا وایم زه تاسو ته دا اوس مهال تاسو ته وایم چې تاسو نابغه یاست. ولې نابغهګان یاست؟ څوک وایي چې په زه نابغه یم. اوس راځم په 3 میاشتې کې راځه ته لاړې فني بیان ته، تا فني بیان خلاص کړه. خیر ښه کلام دې ځان ته جوړ کړه، زحمت دې وایسته، دلته کول خبرې کول د مایک په مقابل کې، د کمرې په مقابل کې، د وړاندوی په مقابل کې تا خبرې زده کړي. دا یو مهارت. په یو کال کې هر انسان باید 5 مهارتونه زده کړي. 5 مهارتونه: اول مهارت، دوهم مهارت، دریم مهارت، څلورم مهارت، 5 مهارت. فرض عین دې دوستانو چې باید زده کړي. اول مهارت چې دی اول د خبرو کولو. خبرو کولو په اوسنۍ نړۍ کې چې خبرې کول دي ورشي کولای چې صحیح خبرې وکړي، سالمې خبرې ورکړي، بل انسان ته صحیح پیام انتقال کړي، نو نشي کولای. هیټلر هغه انسان و هیټلر چې په نړۍ کې د خونریزه انسان لقب ورکړل شوی ده. خو غریب او فقیر، مور یې مریضه وه، مور یې په سخت حالت کې وه، ولاړه د یهودانو د دواخانې څخه یو شی راغلا کړه، دغه اکسیجن راوړ، خو چې کله راورسېد د یهودانو له شا پسې راغلل، کلک یې وډباوه او هغه اکسیجن ورڅخه یوړ. دوی چې که زه قدرت ته ورسېدم نو زه به یهودان یې هم پرېنښدم. بیا چې کله هټلر قدرت ته ورسېد یهودان به یې نه پرېږدول. اوس خبره په چیش کې خبرې کولو. هټلر به د هرې وینا دپاره 600 عکسونه اخیستل، چې کوم یو عکس ډېر خطرناک او جذاب راته، نو دلته به یې نظامیانو ته خبرې کولې. بالخصوص هغه کسان چې اوس په نظام کې کار کوي، یا قمندان دی، یا جنرال دی، یا نظامي دی، خبرې کول دلته باید خبرې په ډېر غټ قدرت سره وي. لکه څنګه چې ملالۍ په بیان کې، ځکه موږ یو حماسي وینا لرو، حماسي ویناوې چې د نظامیانو لپاره ډېر مهمې دي. مثلا په افغانستان کې په پخواني وخت کې افراسیاب ته یو نظامي یا مثلا یو د مغولان قمندان ورته امر وکړ چې ته بلخ یا خراسان موږ ته پرېږده. نو ده څه ورته ویل؟ وایي چه کشور نباشد تن من مباد، از این بوم بر زنده تن مباد، همه تن به تن به کشتن بیام، از آن به که کشور به دشمن بیام. په دومره یو صوت، اواز لوړ، غږ بند، سرعت دی. دا په نظامیانو کې یو نړۍ رامنځته کوي، یو انقلاب رامنځته کوي. نظامیانو ته علمي اسلامي وینا په لوړ الفاظو، په سرعت سره، په قدرت سره په یوه کې یو ډول حالت راپاروي چې دوی د جهادي انرژي لپاره ډېر اماده کوي. نو د خبرې کولو سیستم مهم دی چې هټلر په نیمه نړۍ باندې یوازې په خبرو په واسطه حکومت وکړ، نور خلاص د هېڅ په واسطه یې نه دی کړی. دا لومړی مهارت ده، د فني بیان یا د خبرې کولو مهارت باید زده کړو. دوهم مهارت انګلیسي ژبه. انګلیسي ژبه دوستانو، که غواړو چې هېواد مو، که غواړو ژوند مو، که غواړو خپل مهارتونه مو، که خپل له هر ټول شیانو په قدرت ولاړ وي، د انګلیسي څخه باید باخبره اوسو. ځکه په دې وجه چې ټوله نړۍ اوس په انګلیسي چاپي. بهترینه معلومات په اسلام کې اوس په انګلیسي ژبه دي. د نړۍ غټ علما په انګلیسي ژبه کتابونه لیکي. همدارنګه غټ سیاسي حرکتونه په انګلیسي ژبه دي، غټ لوی مهارتونه په انګلیسي ژبه دي، غټ تحریکات په انګلیسي ژبه دي. یعنې هر هغه څه چې قوي منابع، قوي حرکتونه وارد لري، هغه په انګلیسي ژبه دي. او بله ګټه یې دا ده چې هغه محصل، هغه کس چې د هېواد څخه د باندې ځي په انګلیسي کولی شي د غربي کس سره په انګلیسي ژبه ډېر ښه تفاهم او د دوی سره د اسلام لرلو کې ډېر غټ رول ولوبوي. دریم مهارت چې دی مهارت تصمیم گیری. تصمیم گیری، دا تصمیم نیولو مهارت باید دوستانو زده کړو. له کوچنیو مهارتونو له تصمیمونو څخه باید پیل کړو، له کوچنیو تصمیمونو څخه. دوستانو ډېر وخت یاد وساتئ، په تصمیم کې تاخیر کول تر غلط تصمیم نیولو بدتره ده. غلط تصمیم ډېر ورڅخه بهتره او ښه دی، مګر د دې په ځای چې په تصمیم نیولو کې تاخیر وکړئ. چې هغه انسان چې په تصمیم نیولو کې ځنډ راولي ډېر ډېر هزار مرتبې بد ده د یو غلط تصمیم څخه. غلط تصمیم نیول دومره ضرر نه لري لکه څنګه چې په تصمیم نیونه کې انسان تردد او په شک کې رامنځته شي. نو ځکه د تصمیم نیولو مهارتونه باید انسان زده کړي. څلورم مهارت مطالعه. د مطالعه کولو مهارت. په کم وخت کې ډېره مطالعه کول. زیاتره انسانان ورته کوي چې په دې کتاب باندې چپتر باندې شو، یا امتحان مې راغلی شو، یا خوا دې بس امتحانونه یې د خیره سره. دې د مطالعې میتود دا نه دی دوستانو. مطالعې میتود په ارامو مغزو، په ارامه طرز العمل، پرته له کومې ویلو یا غږ راایستلو، په ارام ډول باندې 25 دقیقې وروسته بیا 15 دقیقې اسټاپ، بیا شروع کول. نو اوس راته دوستانو دا د مهارت مطالعې کولو. او څلورم مهارت د قرآن کریم، پنځم د قرآن کریم تجوید.
باور نه کېږي یو یهودي کشیش چې نوم یې څوک دی، نوم یې یو تورپوستی ویناوال ده ټي د جکس. قرآن کریم تجوید یې پوهېږي د څه په خاطر زده کړی؟ د فصاحت او د بلاغت لپاره. راشه موږ اسلامي نړۍ ته چې څومره زده کړی دی د قرآن کریم زده کول په تجوید او قرائت سره، دا د دې باعث کېږي چې د انسان په کلام کې یو ډول تغییر رامنځته شي. د نړۍ هر ډول الفاظ، هر ډول لهجه ته تلفظ کولی شي کله چې تا د قرآن کریم تجوید زده وي، په تجوید سره ادا کړي. ځکه په هر وخت کې قرآن کریم چې کله یو پیغمبر را نازل شوی او هغه ته معجزه ورکول شوې ده، د هغه وخت د یو قدرتي شي په سرکوب کولو سره په هغه وخت کې په قرآن کریم په عربو کې فصاحت او بلاغت اوج ته رسېدلی و. د قرآن په راتګ سره د دوی فصاحت او بلاغت صفر کړ. نو ټي د جکس دغه شی یو غربي انسان و چې اسلامي نړۍ ته چې دا تاسو زده کړئ، دا خپل کوشانو ته وایي چې تاسو د قرآن زده کړئ، د مسلمانانو کتاب زده کړئ. اوس راځم په یو کال کې څو مهارت سو؟ 5 مهارت. نو تا چې کله ویناوالي مې زده کړه، تصمیم نیونه دې هم زده کړه، د مطالعه کولو تصمیم مهارت دې هم زده کړه، انګلیسي دې هم زده کړه، او د قرآن کریم تجوید هم 5 مهارتونه تا په یو کال کې زده کړه. په دوهم کال کې د عربي زده کړه، الماني دې زده کړه، فرانسوي دې زده کړه، پلانکي دا د 10 مهارت دی. په دریم کال کې دې بیا 5 مهارت زده کړه. په 4 کال پوهنتون کې انسان 5 مهارت چې زده کړي، نابغه څنګه وي؟ دې ته نابغه نه ویل کېږي. دومره اسانه خبره دې ته وایي نابغه. یوازې چې دومره شیان زده دې ته نابغه ویل کېږي. نو انشتاین ویل چې زه نابغه نه وم، بس یوازې ما چې کړي نو مهارتونه زده کړي. درې 4 مهارتونه اوس که یو چا ته وایي زه 5 ژبه خبرې کوم، دا سړی په 5 ژبو خبرې کوي. داسې ورته ښکاري 5 ژبې په څو وخت کې زده کېږي؟ یعنې ته چې کله 4 کال پوهنتون ووایې په هر کال کې یو ژبه زده کولی، 4 ژبې چې زده یې په هره اداره کې چې وغواړې به ستا اول ده چې دا وړاندې شوي ویلې دې 5 ژبې زده دي، 5 ژبې یې زده دي. زما پښتو درې انګلیسي زده چې ورسو دې درې پښتو دواړه زده دي. درې پښتو د هېواد خپل داخلي ژبې. نو چې کله ستا سره دومره مهارتونه وي او دومره مهارتونه او ډېر په ساده ډول په 3 میاشتو کې زده کېږي، نو بیا ته فکر وکړه چې څنګه نابغه به څنګه وي؟ دې ته ویل کېږي نابغه انسانان. اوس نو تکرار دا هغه څه څو چې د مهارتونو په واسطه لاسته راځي، او دغه 5 مهارتونه دوستانو باید په ژوند کې د باور د لوړتیا لپاره زده کړو. اوس راځم مناسب باور ته. په مناسب باور باندې چې کوم بحث کوم. راځو موږ تاسو د ټولنې باورونه ته، زموږ تاسو نور، زموږ تاسو خور، زموږ تاسو ورور، زموږ تاسو د کورنۍ ځینې غړي، زموږ تاسو پوهنتون استاد، زموږ څنګه باور لرو؟ څنګه باور لرو؟ کله مور سره کښېنئ نو مور څه وایي؟ د خپلو اولادونو د مشکلات څخه د بحث کوي. کله پلار سره کښېنئ د خپل خراب اقتصادي وضعیت څخه بحث کوي. که د مېرمنې سره کښېنئ یا د نجلۍ سره کښېنئ د خپل آینده د نامعلوم حالت څخه بحث کوي. که د ځوان سره کښېنئ د بیکارۍ څخه بحث کوي. که زما سره کښېنئ د تحقیر، توهین، تبعیض، تعصباتو، تنفر، نفرت او طرد څخه خبرې کوم. که د هغه بل څخه کښېنئ، که دوکاندار سره کښېنئ هغه وایي چې کاروبار نشته. که د مشتري سره کښېنئ وایي د دوکاندار جنس خراب. که د پیسه‌دار سره کښېنئ وایي چې زما ژوند او زوی مې داسې کوي، لور مې داسې کوي، مېرمن مې داسې کوي. فقیر سره کښېنئ وایي کاش کې مې موټر درلودی. د هر انسان د کله چې د دهقان سره کښېنئ نو وایي چې د شش کال ولا سماسي نو غوا مې شیدې نه کوي، ولا رشکه مې خلاصه شوې ده، ولا پلانکی شی مې داسې ده. محصل ته چې ورسې ولا پوهنتون کې درس نشته، ولا استادان ضعیف دي. استاد ته چې ورسې له شاګرد د استاد تمرکز چرخ یوازې په منفي برخه خلاص. او دا تاسو یاد وساتئ، قرآن کې الله جل جلاله وایي چې زه د یو قوم حالت هېڅ وخت نه تغیروم مګر چې دوی په خپله ونه وایي. نو دا معنی که یو انسان په خپله ونه غواړي په خپله اراده سره تغییر ونه کړي، الله یې نه تغیروي. زموږ باورونه څنګه وي؟ اوس تاسو راسئ دوستانو پوهنتون ته چې ورسئ بیک اخیستی ولې نه څه خبره چې ده وروره نظامونه په نړۍ کې تغییر کوي. دا ستا مغزي فکر چا تغییر کړی؟ شی نه لرې، ښه کوڅه لرې، ښه کور لرې، ښه مور لرې، ښه پلار لرې، ښه ځواني لرې، ښه صحت لرې، ولا کاروبار نشته. تا کار کړی، تا هڅه کړې، تا زحمت ویستلی، تا خپل 4 کاله پوهنتون کې دغسې راتېر کړې. وظیفه د کومه شي؟ وظیفه مفته تا ته راسي چې ورته یې ثبتنامه کول ټول یې واسطې دي. نو چې واسطې دي نو خو ته په دې باور یې، نو ځکه هغه شی رامنځته کېږي. زموږ حقیقتونه موږ له حقیقتونو څخه سترګې پټوو، د حقیقت څخه تلاش او کار نه کوو. تاسو ګورئ دوستانو، مولانا په خپل کتاب مثنوي معنوي چې اوس په 500 ژبو ترجمه شوی په نړۍ کې تدریس کېږي، هغه کتاب ګورئ که هېچا ورته اهمیت نه ورکوه. ده باور درلود دا به نړیوال کتاب وي. نن د ده د مرګ څخه وروسته مثنوي معنوي په ټول نړۍ کې پېژندل کېږي. او موږ ته راسئ، د موږ کار ټول په منفي باب.
نو د دې څوک د قناعت څخه، څوک د محبت څخه، څوک د پاکي څخه، څوک د خپل قناعت د خپل ژوند څخه هیڅوک هم محبت او خبرې نه کوي. کور ته چې ولاړ شي پلار د مسجد غیبت شروع کړي او مور د واده غیبت ورته شروع کړي، ماشوم هم ورته ګوري هغه ماشوم هم سوکاله خیره لوړ رتبه بیا هغه څنګه تغیرایي. دغه پخواني باورونه په چکوش اوس د منځه نه ځي. نو دغه ځوانه طبقه ده چې باید پکې تغیرات راوستي شي. او تغیرات په څه رامنځته کېږي؟ اوس مناسب باورونه. باور څنګه تغیر کوي؟ دوستانو مناسب باورونه په کومه ژبه او په کوم معیار او په کوم میتود سره تغیر کوي. دوستانو که چېرته مو باور تغیر وکړي نو ژوند مو تغیر کوي. change your mind, change your life. د دې اصلي معنا دا ده چې باورونه مو تغیر وکړي نو حتما زموږ ژوند هم تغیر کوي. دا یوه مسله. دویمه که چېرته تاسو په دې باندې باور ولرئ چې تاسو پرواز کوئ. انسان تر اوسه پرواز کړی؟ انسان پرواز کولی شي؟ نو دوستانو تاسو ګورئ که چېرته تاسو ته پرواز باور ولرئ تاسو به پرواز وکړئ، تاسو به کوثر پیدا کړئ. ولې؟ ځکه په 1909 کال کې دوه ورونو دا اعلان وکړ چې موږ غواړو په هوا سو. ټوله نړۍ خلک راټول سو چې دوه لیونیان پیدا سوي غواړي چې په هوا سي. په 1909 کال کې طیاره جوړه کړه او طیاره انسانان په هوا کړه. څنګه 1909 کال کې په 1909 کال کې دغه کسانو طیاره جوړه کړه. دوه برایټ ورونه وو چې د طیاره جوړه کړه او پرواز یې وکړي. خلاص خبر شو. نو که چېرته ووایې که څوک وایي چې زه کولی شم نو ته کولی شې، که چېرته وایي چې نه شم کولی نو نه شم کولی. راسئ د ایران هېواد 15 کاله مخکې تاسو د خپلو پلرونو څخه پوښتنه وکړئ ایران زموږ څخه صفر وو، اوس د امریکا سره مبارزه کوي. امریکا توان ورباندې نه رسېږي. امریکا تحریمات وکړل، امریکا هر څه وکړل خو هېڅ ونه کړل. اولین وار په فلسطین د دفاع لپاره ایران اعلان وکړ. په ایران کې یو استاد و. دوستان دې داستان ته متوجه اوسئ. یو استاد خپل شاګرد یې تربیه کړی. شاګرد چې تربیه کړ نو له هغې څخه وروسته دا شاګرد یې لوړ سو، د 12م څخه فارغ سو، لاړ په مکتب کې معلم سو. یو وخت کې دغه استاد دغه مشر استاد د معارف د ارزیابي مسؤل وټاکل سو. لومړی ځل مکتب یې هغه مکتب وټاکه چې د شاګرد پکې استاد سو. وایي ته راځه زه به د خپل شاګرد وګورم چې دا ما صحیح تربیه کړی او که غلط. دا خپل شاګردان څنګه روزي؟ نو ولاړی خپل شاګرد دی چې استاد دی په 4م صنف کې د شاګردانو څخه امتحان اخلي. کله چې استاد داخل سو، استاد په ورق مصروف دی، هغه شاګرد استاد دی. دغه مشر استاد ولاړ په اخر کې کښېناست، د یو ماشوم ورق ته چې وکتل ماشوم په دې ورق کې لیکي زه نشم کولی چې فوټبال ته لاړ شم، زه نشم کولی چټ وکړم، زه نشم کولی دا کار وکړم، زه نشم کولی حرکت وکړم، زه نشم کولی مخکې تګ وکړم، زه نشم کولی چې دا څه نشم کولی دا ټول په دې ورق کې لیکي. ډېر ناراحت سو دا استاد چې ما خو دې شاګرد ته داسې تربیه نه وه ورکړې، دا څنګه خبره ده؟ خو بیا ویل چې دغه بل شاګرد ته چې وکړ هغه هم دغه نشم کولی، نه مې توانم، نشم کولی، نه مې توانم، نه دا شیان لیکي. آرام سو چې خدای پاکه دا څه خبره ده؟ اراده یې وکړه چې ورسي استاد ته، او استاد دا خبرو کې چې داسې وکتل ګوري چې استادان یو څو نور هم دي، استاد دغه هم لیکي وایي زه نشم کولی دا کار وکړم، زه نشم کولی، من نه مې توانم، زه نشم کولی، من نه مې توانم. د استاد څخه حساب خراب شو، خو ځان سره فکر وکړه چې دا یوه نتیجه لري. یوه خبره خو ستا ټولو شاګردانو ورق له نه مې توانم، نشم کولی، نه مې توانم، نشم کولی څخه ډکې کړې. هر شاګرد راغی د استاد مخ ته یو پاکټ پروت وي، په دې پاکټ کې دا ورقې تخته کړې واچولې. استاد چې ټولې ورقې خلاص کړې، استادان هم خپلې ورقې په دې پاکټ کې واچولې، په دې بغل کې داسې ټینګ هغه پاکټ ونیولې. کله چې دا پاکټ ونیوې مخ ته سو، له شا خپل شاګردان ورپسې دي. دی اخر د دی ورپسې نه چې خبره څه ده، لاړل ډېر د ښار څخه د باندې یو باغ ته لاړل. په یو باغ کې هغه پاکټ یې یو خوا ته کښېږده نو دلته یې په قبر کېدلو باندې شروع وکړه. قبر یو غټ قبر یې ولغدې جوړ کړي. ټول شاګردانو دغه پاکټ یې راواخیسته، دغه یې په دهک کې کښېږده او خاورو یې باندې واړولې، زر غټ قبر یې جوړ کړي. نو داسې حلقه جوړه کړه. استاد وینا وکړه، وایي دوستانو دغه کار د ایران په ایران کې انقلاب رامنځته کړ. دغه کار په ایران کې په 1455 کال کې صورت ونیو. په 1455 کال کې چې کله استاد دغه کار وکړي نو ټولو استادانو ته او دغه شاګردانو ته یې وینا وکړه، وایي برادران عزیز من، شاگردان عزیز من، اساتید معزز، در سال 1355 نمیتوانم فوت کرد. ما امروز جنازه نمیتوانم را خواندیم. اگر میخواهید که نمیتوانم را و قدردانی او را بکنید با برادر او میتوانم زندگی میکنیم. بعد از این نشم کولی نور نړۍ څخه سترګې پټې کړې، که غواړئ چې د ده روح خوشحاله اوسي د ده د ورور سره به نور ژوند کولی شم. سیم ته راغی، مکتب ته راغی. هر شاګرد چې به پورته سو، استاد چې کورنۍ دنده پلان کوي، استاد ما خو نه مې دلته لیکلي وو
1455 کال پلانکي تاریخ نشم کولای. شاگرد عزیز حرف نزنید، نمیتوانم فوت کرد، نشم کولای مړ شوی، نور دومره خبره د خولې څخه راونه باسي. شاگرد به مجبور سو کار به وکړي. هلا ایران ببین، یک نمیتوانم امام خمینی ایران هر کس به هر مذهب است، هر کس ولی به کشور خود خدمت کرد. دغه نمیتوانم کلمه ولاړه پارلمان ته، هر وکیل پارلمانی ایران که بلند میشد که یک سخنرانی میکرد، یک چیزی میگفت چې دا کار زما د خلکو لپاره د پلانکي ولایت ایالت لپاره نه کیږي. نه فکر باشه که اشتباهی صورت نگیره، اشتباه را انجام ندهیم. دوستانو، همدلته په همدغه ویاړ څېړنیز فرهنګي بنسټ کې په 1402 کال د عقرب د میاشتې په 11 تاریخ نور دلته نشم کولی مړ شو. دلته باید نور د 1402 کال د 11 میاشتې د 8 میاشتې بخښنې سره 8 میاشتې په 11 تاریخ مړ شو. بیخي مکمل نور ژوند زموږ او تاسو په دې ویاړ څېړنیز مرکز کې موږ په اکاډمي کې هم دا مړ کړی ده، په 1499 کال کې ماته مړ کړی. هېڅ شاګرد د نارینه زوی نه دی چې دی دا خبره یاده کړي، او هېڅ کار نه دی چې د انسان د توان څخه به خارج شي. یوازې انسان په باورونو پورې اړه لري. دا دوهمه. راځه دوستانو، اوس نو دغه باور په څو ډوله دی. دا شیان متاثره که دوستانو سوال لري، راځئ یو پندامیزه داستان دوستانو درته ووایم چې تاسو څومره وخاندئ، طبیعت به وموسم چې ډېر شیان به زده کړو. مثنوي معنوي کې مولانا یو داستان نقل کړی دی. هغه وایي چې یو سړی وایي کوڼ کار بود، نه یې اورېدل، نو خپل ورور یې خپل ملګری یې دغه ملګری یې ورور یې مریض شوی ده، نو اوس دی غواړي چې د هغه عیادت مریضي ته ورشي، د هغه پوښتنه وکړي. هغلته اوس دا سړی فکر وکړي چې وروره زه خو نه اورم، هلته چې لاړ شم نو زه به څه وایم، زه خو څه نه اورم. نو د ځان سره ذهني تصویر جوړ کړي، ذهني تصویر جوړ کړي. زه چې هلته لاړم مریض ته به وایم چې څنګه یې، هغه به راته وایي چې ښه یم، زه به ورته وایم چې الحمدلله. بیا به ورته وایم چې څه شی خورې، هغه به راته وایي چې زه شوروا یا فلانکی یا هیڅ انرژي. نو زه به ورته وایم چې نوش جانس. بیا به ورته وایم چې ډاکټر دې څوک دی، هغه به راته وایي چې فلانکی مې ډاکټر. زه به ورته وایم چې ډېر ښه کار، ډېر بهترین کار دی، هغه خو ډېر ښه ډاکټر د خدای یار کله راولي. نو هغې به بس خلاصه کړي، زه راوځم، نور خو نه اورم چې. نو هلته چې لاړم نو خپل ملګری به کیسه کوله، ډېر سخت په درد ده، ډېر سخت نارحمه ده، ډېر سخت مریض ده. دی ورته وایي چې وروره څه حال دی؟ دا ورته وایي سخت دردونه لرم. وایي الحمدلله. چې وکتل چې دا زما ملګری دی، دا د ما سره ظلم کوي، څه خبره ده؟ نو ورته ویلي چې څه شی خورې؟ هغه ته ډېر سخت غوسه ورغلې، وایي مار زهر، وایي نوش جانس. هغه چې نور هم عصباني چې دا اوس څنګه انسان ده. نو ورته وایي چې ډاکټر دې څوک دی؟ ورته وایي طبیب دې څوک دی؟ هغه د غوسې ورته ویل وایي اسرائیل علیه السلام، وایي خدای دې هر کله راولي، ډېر ښه ډاکټر دی، ډېر ښه طبیب دی. دوستانو ډېری وخت موږ دا فکر کوو لکه څنګه چې دغه کوڼ انسان دا فکر کوو چې ما ډېر ښه کار وکړي، د مریض پوښتنې ته ورغلم. ډېری وخت فکر کوو ډېر ښه کار مو وکړی، خو په اصل کې موږ غلط کار سرته رسوو یا په غلطه بڼه باندې مخته ځو. راځئ دوستانو په لنډو الفاظو کې راسم د اعتماد په نفس په 3 ډوله دی. دوستانو اوس دغه شی ستاسو لپاره مهم دی، ځکه ډېری په دې باوري یم چې ډېری کسان په دفاترو کې دي، ډېری کسان مامورین دي، ډېری کسان مدیران دي، ډېری کسان امیران دي. د یو عامل دپاره د یو مدیر دپاره دغه 3 شیان ډېر مهم دي. نو راځه دوستانو، اعتماد په نفس په 3 ډوله دی. دوستانو یو ظاهري اعتماد په نفس به بخښنې سره، اول رفتاري اعتماد په نفس، رفتاري اعتماد په نفس. دوهم معنوي یا روحي اعتماد په نفس. او دریم ظاهري اعتماد په نفس. راځئ دوستانو اوس رفتاري اعتماد په نفس باندې بحث او خبرې کوو. رفتاري اعتماد په نفس هغه اعتماد او هغه باور ته ویل کېږي دوستانو چې رفتارونه مد نظر نیسي، حرکتونه چې په لاره ځي، په لاره باندې. رفتار اعتماد به نفس یا اعتماد به نفس رفتاری چیزهایی را در بر میگیرد که مرتبط به رفتار میشود، به رفتار انسان. چیرته ځې د چا سره پوښتنه کوې، ډیپلوماټیک اړیکې د هېواد څخه د باندې په هېواد کې داخل، دغه مسایل څنګه کوي، دغه مسایل مد نظر نیسي. اوس راته دوستانو رفتاري اعتماد په نفس کوم شیان دي؟ کوم شیان به دې کې تاسو لپاره ډېر ضروري دي او ډېر سخت تاسو لپاره مهم دي؟ اول قاطعانه رفتار وکړئ.
رفتار قاطعانه داشته باشید. قاطعانه رفتار دوستان کوم رفتار دارید؟ څوک ویلی شي؟ بله باشه. جدی برخورد. جدی برخورد. بله. قاطع امر نو یو څه نشه رابطه داسې چې ویده نسي د خیر سره. شهزاده ته وایه د خیر سره. توصیف څه نه وایه؟ قاطعانه برخورد چی ته وایي معنا؟ قاطع څه خیل؟ ښه دوستان ګورئ قاطعانه رفتار هغه رفتار ته ویل کېږي چې نه چاپلوسانه نه آمرانه او نه مظلومانه. دا درې شاملونه لري. کله چې تاسو رفتار کوئ یو ځای ته که رئیس جمهور یې که وزیر یې که هر څوک یې په هر ځای کې تاسو که غواړئ چې په ظاهري لحاظ ډېر خاص او ځانګړي انسانان ښکاره شي نو دغه اعتماد په نفس قاطعانه رفتار باید قاطعانه رفتار باید ولرئ. قاطعانه رفتار دا معنه چې تاسو باید چاپلوسانه رفتار ونه کړئ. زه سلام علیکم سلامت شه قربان معاوضه کوي. یعنی تاسو په دې رفتار کې اول چاپلوسانه حرکت باید نه وي، دوهم آمرانه حرکت باید نه وي. آمرانه دا معنه داسې یو حرکت ونه لري که چا شمر د باندې کړی هو څه غلطه تېر شوی چې په پردي ودو کې راوښتل تاسو دې خواته ولاړ شئ تاسو دې خواته ولاړ شئ. هغسې باید انسان وي. او درېیم مظلومانه رفتار باید نه وي. الله جل جلاله انسان ډېر ځانګړی پیدا کړی او له انسان سره نه کوي چې د مظلوم حرکت وکړي. ځکه له ده سره پروردګار ده او د پروردګار چې کله انسان سره الله پاک وایي الله جل جلاله آیات شریف زما څه یاد د حافظې څخه ووت ترجمه یې داسې وایي تاسو ته به درشي زما څخه هېر شو وایي معنا تعبیر داسې دی چې تاسو مه خفه کېږئ زه ستاسو سره لا تحزنوا آفرین يعني لا يو هذا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. أنا لازم أنا ويتاسو ما خبكري تاسو ما نرى كذي لسه أسرع ولا تهنوا ولا تحزنوا إن الله معنا. لا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا إن الله معنا. تاسو ما خبكري أو ما نرى كذي ذكر زست أسرع نو كشيء تدي آيات تزيو داخل ستاش فكر وكي شدا خبر شان كذي وسمي كذي وكم يعني او بلکې کې دروغ هم ځای وي که نو چې کله پروردګار د انسان سره وي نو انسان سره نه ښایي چې د چاپلوسانه امینانه او مسلمانه حرکت وکړي. نو که غواړئ چې رفتاري اعتماد په نفس مو ښیي نو اول کار ورته څنګه رفتار قاطعانه باید داشته باشید. نه آمرانه حرکت کنید نه چاپلوسانه حرکت کنید و نه مظلومانه. دې ته قاطعانه. دوهم معیاري دست بدهید. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله چا سره پوښتنه کوله دغه لاس به یې ټینګ کړه. ګوره یو دیني متن اسلامي فلسفه موږ ته څه راښیي. دوستانو کله چې د چا سره پوښتنه کوئ نو ډېر ښه به داسې لاس ټینګ ورکړي داسې به یې وښوروئ. مقابل لوری په تاسو کې یو خاص باور وکړي یو خاص ځانګړتیا په تاسو کړي. داسې نه چېرته د باندې لاس کوم نجلۍ مې سلام خو یې څنګه یې جوړه په داسې یو بڼه نه مروان کې غلط مه غواړئ اعتماد رامنځته نه دا خبرې نشته انشاءالله چې هغه ځینې کسانو شاګردان سره به کله شوخي کوله چې خو د خاله لورم راځي د عمل لورم راځي ځینې چې راشي نو بیا شاید د خاله لوري هم داسې کار ونه کوي. همداسې د نارینهو سره کله چې تاسو پوښتنه کوئ دغه لاس ته ټکان ورکوئ هم په زړه کې مینه او محبت زیاتېږي او هم مقابل لوري ته تاسو ته تاثیر باندې راځي. دا دویمه مسله. او درېیمه مسلې ته راځو د سترګو لیدلوری ولرئ. لیدلوری دوستانو په سترګو کې ښه راوسئ. د چا سره چې کله دوستانو تاسو پوښتنه کوئ یا خبرې پیلوئ یا کله چې ستړي مه شئ یا خسته نباشي کوئ دوستانو چې راس مارکیټینګ سترګو کې باید ښه راوسئ. هاخوا دېخوا کتل د بېاحترامي علامه ده او بله مسله مقابل لوري ګوري چې داسې ډېر ضعیفه ده بالخصوص کسانو چې علمي رتبه یا مقامي رتبه یا وظیفي رتبه یې لوړه ده د هغه حرکت باید ډېر قاطعانه او ډېر ښایسته وي. دلته به خبره زه وکړم نبي علیه الصلاة والسلام د چا سره سترګې کول تر هغه سترګې نه تړول تر څو بل څه مقابل لوري نه وتړول. اسلام کې د الله صلی الله علیه وسلم دا ټول په اسلام کې ثابت دي. دا مثلا اخلاقي نظام ده. څلورم راځو دوستان څلورم په سرعت حرکت وکړي. په سرعت حرکت دوستانو دا نه معنی چې تاسو منډه واخلئ. دا نه معنی چې تاسو به کله دوستانو اس لیدلی که نه اس چې داسې څوکه څوکه جوړوي هغسې بس نه ډېر آهسته په لاره ځي نه ډېر تېز ځي بس داسې د اس په ډول حرکت وکړي خلاصه منډه داسې وانخیستل شي چې بیا غلط راځي صحیح ده. دا دوستانو رفتاري په لنډو الفاظو کې وایم چې تاسو خسته نه شئ. رفتاري اعتماد په نفس کې دا څلور شیان قاطعانه رفتار به کوئ په سترګو کې به لیدلوري لرئ لاس به ټینګ نیسئ او کله چې په لاره باندې ځئ دا دفتر ته یا راځئ نو ډېر رسم منظم داسې ډېر ښه ښه قدمونه به اخلئ. داسې نه چې داسې را روان یې نو دا بیا خرابوالی رامنځته کوي.
راځي اوس دوستانو معنوي یا روحي اعتماد په نفس ته، معنوي یا روحي اعتماد په نفس ته، یعنی په دننه کې انسان پر ځان باندې باور څنګه باید پیدا کړي. دا دوستانو دا لاندې برخې دا دوستانو د انسان روحیات رامنځته کوي. د روحیات د انسان دننه بحث خبرې دي. دوستانو موږ دوه دښمنان لرو، یو بیروني دښمن، یو دروني دښمن. تاسو د بیرون دښمن له منځه نشئ وړلی. موږ امریکا، پاکستان، جاپان، ایران له منځه نشئ وړلی چې په داخل کې مو څوک له منځه یونیسي. تاسو هر انسان چې په دننه کې له منځه ولاړ نشي، د باندې کسان له منځه نشي وړلی. مثلا دننه داخلي له منځه وړل څه معنی؟ ځان تحقیرول، ځان کم ګڼل، توهین کول، نفرت کول، چهره مې څنګه ده، دا خبره څنګه ده، دا ای د خدای بنده دا کوم څه چې الله جل جلاله ستا لپاره انتخاب کړل ته باید ډېر شکر وباسې. په دې وجه چې الله انسان ته خپل بنده ته هېڅکله غلط شی نه انتخابوي. دا ستا ځانګړتیا ده، دا ستا خاص شی دی، دا شی هېڅوک نه لري. په ټوله دنیا کې وګورئ دغه شی دغه مثلا دغه چې دغه څېره، دغه لباس، دغه بدن، دا وجود، دا فکر ټوله دنیا راوغواړئ نه یې څه پیدا کولی. تاسو وګورئ دغه ګوته وایي تاسو اوس موږ تاسو وایو فنګر ور چېرته حاضري بایومټریک حاضري چې ده داسې چې دی د یو انسان د بل سره برابر نه ده. نو فکر وکړه څنګه د ځان احترام ولرو. الله دومره ځانګړی کړې، دومره یې ځانګړی کړې چې ستا د ګوتو نښانې د بل سره برابرې نه دي، بل ته یې نه دي هغسې ورکړې. خو ته وایه چې کاشکې د فلانکي په ډول وایه، کاشکې د فلانکي په ډول وایه، کاشکې هغسې وایه. دغه شی تاسو له منځه وړي. 15 سلنه د انسان دغه تحقیرات، دغه توهین، تبعیض، تعصب، د ځان څخه نفرت، د ځان څخه بد راتګ، ځان کم ګڼل، زه نه پوهېږم، زه یې نسم کولی، دغه شیان تاسو له منځه وړي. او 25 سلنه هغه کسان چې د باندې یاره ته خو دا کار نسې کولی، ته عربي وایه، ولاکې دې هغه ځینې کسان په مسجد چې ولاړ شي ولاکې دې قواعد ولاکې عربي ته جوړوي، ولاکې د پلار هغه طب دې ولاکې پلار وایي هغه د اطراف کسان دي. یو دغه لفظ هم ډېر ورسره کوي، زویه ستا کار خو نو بیخي نه ده. دا چې ده دا زموږ ټولنیز اخلاق له منځه تللي دي. او دا الفاظ ډېر ګناه هم لري ځکه انسان له منځه وړي. ماشومان دې ګوري چې کله په صنف کې یا ناکامه شي بل شي او بچه‌م تو بچه فلانی اول نمره شد بچه‌م قواعد سر و صد مصرف میکنم و مطور سعی دا ډېر غلط کار دی. یا لور ته وایي چې مثلا د پلانکي مور ورته وایي چې زیاتره مور دا کار کوي، پلانکي لور ډوډۍ زده کړې ده، پلانکي لور داسې کړې ده، تا خو ماشین این کار بدترین و بحرانی‌ترین چیزی است که در خانواده‌ها بحران به بار میاره. دا ټول د بدني جګړه دي کنه اعتماد په نفس او دا معنویات اوس بحث دا په دوه قسم دي، یو بهرني او داخلي. یو رفتاری دی په رفتار کې د انسان چې بیروني حالت مورد نظر نیسي او د انسان مقابل لوري به درنه احساسوي. یو ظاهری حالت چې حضور در ازم معنوی دا روحی درنه حالت دی. دوستان اگر خانم دارید، اگر مادر، اگر خواهر با عشق صحبت می‌کنید. واسه دوستان چې کله کور زما زما مور ماشاءالله چاغه زه د مور سره اول خوانې سم هغه وایي چې زوی که راځم خدای به در راغورځار کړم، زه وایم چې نه زه ګرچې مور نه نغاښ ښځه زه ځان راغورځوم، زه ځان غورځوم تر څو د مور په ځان کې داسې احساس وکړي وایي وینه نارینه مې راغورځار نه کړي. بیا خوند یې غوسه چې ته نیم ساعت د هغې سره چرخې راچرخې. نور که په واس کې نه وي، پیسې که په واس کې نه وي، کالي که په واس کې نه وي، په کور کې شوخي کوي. که یو جنجال رامنځته شي یو شی چې و ما خدایم شاهدي د دنیا تېر وخت تاسې په دې خبره پسې ګرځئ. او دا څه حالت باید رامنځته شي؟ دا چې ما زه غوړي زیات وایي، ډوډۍ زیاته وایي، مالګه زیاته وي، ستا څه څه وکړم ستا پلار ولاکې تربیه درکړي یو ښځې به ستا کور پرېږدي د یو انسان په نامه. دلته چې راغی دی نو شک شک ناست ولا نارینه یم نو غوړي دي روحانه زیاد این به خدا خلاف اسلام است. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در قافله با عایشه صدقه گفت بیا بدوید. عایشه بن سره په قافله کې منډه واخیسته. دا چې عایشه صدقه راوړه تنهو به څه کاله 13 کلنه و ځوانه وه، د پیغمبر سره د پیغمبر طاقت ورسره و. پرېږده چې عایشه رضی الله عنها چې هغه د روحي معنوي روحي اعتماد په نفس په ځان کې پیدا کړي. عزت نفس دوستانو ورته وایي. عزت نفس ما تاسو مخکې هم کېدای شي ویلي وي. د مور عزت نفس د اولادونو د عزت نفس د لوړتیا دغه د چا په لاس کې ده؟ د مور په لاس کې ده. د مور په لاس کې ده. او د مور عزت نفس دغه خاوند د پلار په لاس کې ده. که چېرته یو مور عزت نفس او اعتماد په نفس په ځان کې ونه لري، په اولادونو کې هغه شی رامنځته کېږي. نو دا چې د اولادونو مخته ورته وایي پرته د استعداد لري، د سره لري، د پلانکۍ لري، هغه ماشومان غوږ نیسي. ولې اولاد وایي؟ ولې اولاد داسې نه کېږي لکه څنګه چې پلار غواړي؟ ځکه اولاد په عادتونو پسې دي. څنګه چې پلار مور خوند یې کوي هماغسې حرکت کوي. نه داسې نه کېږي څنګه چې پلار غواړي. بیا نو چې موږ د خیره سره شپې نجونې چې بیا وفو دا دومره کارونه وکړو اولادو ته خدمت وکړو څه شی جوړ کړو؟ خو د هغه نه سوال د دوکتانۍ کې واچو مسجد کې مو دوکتانۍ شي. دا شی موږ په خپلو سترګو ګورو. دا شی موږ بربادوي. دا د انسانانو دروني حالات ټول له منځه وړي. خو موږ تاسې ډېر عادي ګڼو، ډېر یې ساده ګڼو.
دا د سپي د خرلوري د سپي زوی د ښځو د فلانکي زوی دا خو زموږ اصلي درسونه دي کورني درسونه دي او ماشوم نو ان ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او حسن د نور د په وژنه ناس وو صحابه کرام دا فکر وکړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سجده کې دي خو کله چې هغه موږ خلاص پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څټ کې دا ډول ماشومان ناس یعنی تاسو ګورئ دلته علما وایي چې دلته د ماشومانو د تربیې اساسي مسله تر ټولو نو زه تاسو یو قسم بیا کوم په یاد راوړی د ډاکټر دی ډاکټر مسله ده دلته تربیه او مهمه ده نه یو تخصص دی ډاکټر څنګه یو کار کړی دی اوس دوستانو راځو معنوي او روحي اعتماد په نفس کې موږ لپاره څه پکار دی اول د قرآن کریم تلاوت تاسو دوستانو ګورئ کله کله چې ډېر په خندا داسې تلاوت نه لکه څنګه هغه ځینې کسان چې په لمانځه کې الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین حمد و ثنا الله اکبر اذن تراویح هم داسې کوي دا نه دا چې په دین باندې وایي دا تاسو چې کله قرآن تلاوت کوئ ډېر په ارام باندې ډېر په خوند او ډېر په ارامش باندې او بیا چې په صوت په قرات وایي څومره تاسو کله پورته څومره ارامش احساس کوئ واقعا سره چې انسان ډېر خوشحاله ډېر د خوشحالۍ احساس کوي په ځان کې تاسو صحیح لمونځ دا ډېری کسان چې کله مسجد ته لاړ شي راوځي بیا نارام وي ولې بل صحیح لمونځ ادا کوي خو چې کله بیا تاسو په صحیح ډول ادا کړئ نو ډېر خوند وکړي زموږ زیاتره کسان داسې ټول نه ښایم زیاتره کسان دوستانو لمونځ عبادت نه عادت کوي بس عادت راځي زه الله اکبر کته پورته شي بخیر راخوسي ځان دې په عذاب کرور نو خلیج سم وکړي نو د قرآن کریم تلاوت اوریدل او تلاوت کول دا ستاسو معنوي روحي اعتماد په نفس بڼوي نن غربي نړۍ ویناوال چې دي د قرآن کریم تلاوت په دې خاطر کوي چې ارامش پیدا کړي یعنې ګوره قرآن یو کس چې ایمان او باور باندې هم نه لري خو په دې کې تاثیرات رامنځته کوي چې دا ډاکټر مونیس بوکار خبره هم ده ورسره په څنګ کې له هغې وروسته دوستانو د قرآن د تلاوت څخه وروسته بیا څه کوو له نورو سره کومک دوام کومک له نورو انسانانو سره کومک دوستانو څنګه تاسو وګورئ که چېرته یو کاکا یو څوک ځینې وخت مو کله که پام کړی دوستانو ناخودآگاه ډېر خوشحاله یاست نه کار خیر انجام دادی نه امروز خانومیت مثلا کدام گپ است نه مثلا مادرت نه کدام قصه این نه خوشحاله سی ولی دیر ساعت برای خوشحاله فکر وکړئ چې د ورځې په اردو کې د چا سره حتما یا معنوي یا ظاهري یا مالي کومک کړی تاسو یو کراچوان چې تاسو سره کراچۍ ته یو ځای تېره کړي دا هزار مرتبې د لکونو ډالرو د کومک څخه برخه لري ځکه په هغه کې د خوشحالۍ هېڅ رامنځته کېږي په تا کې نو بل د نورو انسانانو سره کومک کول درېیمه مسله چې تر ټولو اساسه مسله ده د طبیعت لیدل د کائناتو د الله جل کائناتو لیدل د الله جل کائنات ته کتل نیمه شپه چې کله د الله کائنات ته وګورئ اسمانونو ته وګورئ ځمکو ته وګورئ چې الله پاک دومره ښایسته نظام زموږ لپاره جوړ کړی موږ د دې لیاقت لرو ولکه یو لرو ځکه موږ څه کوو خو الله سره کړي دغه هر ذره شی ګورئ دغه نه ده دغه کاغذ دغه د انسان د استعمال لپاره لا ده تاسو وګورئ دغه د انسان د استفادې لپاره لا ده دا ټول د انسان لپاره دی الله د چا لپاره نه دي پیدا کړي حیوانات کې د انسان لپاره دي اتل زر قوم کې انسان د چې دغه نور نن دغه ولا زر او نحس او نوي نشان یوازې دغه یو قوم لپاره دي چې هغه انسان ځمکې اسمانونه غرونه که دقیق لاړ شي انسان فکر وکړي په سالم ډول دغه کائناتو د الله کې غرق شي دومره مقام او دومره موقف الله ته انسان ورکړی خو په هغه برسېرم ټول ورځ مو د ولا کار نسته ولا دا نسته دا کار ولې په دې خاطر چې الله تا ته نور نه درکوي چې دا زما بنده ناشکره ده او دا شکر نه دی چې ازاد شکر اوس هم الحمدلله نه په دې ډول نه په اصلي باورونو په اصلي ایمان سره وشکو موږ تاسو وخت پیدا کړو موږ تاسو بیا څلور برخې له ځان سره رابطه له خدای سره رابطه له طبیعت سره رابطه او له خلکو سره بیا د خدای سره رابطه په درې ډوله ده یو د الله پېژندل د معنویاتو تقویه کول او د رفتارونو تقویه کول دلته بیا تاسو ثابتېږي چې موږ اصلي ایمان او باور چې د توکل په خدای نه راځي آیا په صحیح ډول ده نو د طبیعت او د کائناتو د الله جل جلاله لیدل څنګه دي دا په تاسو کې معنوي او روحي اعتماد په نفس لوړوي اوس غربي نړۍ ډېری دا کار ساته رسوي د نړۍ هغه دانشمندان چې اوس په دې په مختلفو برخو کې کار کوي دوی یوازې الله جل کائناتو کې دقت کوي ډاکټران د الله جل انسانانو په وجودونو کې فکر کوي ولې ډېری دا کسان د سپړمکۍ ته چې خېږي نور مسلمانېږي ولې زیاتره ډاکټران په غربي نړۍ کې مسلمانېږي ځکه دوی چې هلته دقت وکړي نو د الله جل حقیقت او حقانیت او حقوالی ومني او ویې پېژني پیدا کړي څلورم صحیح عبادت کول عبادت کول دوستانو الله جل جلاله ډېر رحیم ذات دی ډېر رحمان ذات دی او چرسي وایي جومات ته تللی و نو وایي 40 کاله یې ګناهونه کول بد ورځې کول دومره غلط کارونه وکړي چې هېڅ نواتي او ملا صاحب چې ملا صاحب مثلا په خدای دې باور وسه غلا مې کړی زنا مې کړی شراب مې څښلي بد مې کړي پلانکی مې کړی خدای به مو بخښي پوه شوې
وایي هو انشاءالله خدای به دې وبخښي ته دې منبر ته وخوته دې ورته ویلي مسلمانانو وروڼو پلانکی د پلانکي زوی پلانکي د کلي پلانکی زنا یې کړې غلا یې کړې شراب یې خوړې پلانکی خو نن یې توبه وایستوي زه یو دعا ورته وکړو چرسي ور راولاړ زه ظالم دې خدای څلوېښت کاله مې ګناه وکړه خدای پاک ولاړ رسوا کړی په اول ورځ رسوا کړ ډېر دوستانو ګورئ د الله جل جلاله سره ډېره وخت خپله غلطي چې انسان وکړي ګناه وکړي د بل سره مه شریک کوي د خپل رب سره شریک کوي چې دا داستان د موسی علیه السلام په قوم کې هم یو کس کې داسې راغلی و دغه شیان او ځینې نور هر نیک کار هغه په انسانانو کې روحي او معنوي اعتماد په نفس څنګه کوي دا په انسانانو کې لوړوي راځئ دوستانو ظاهري اعتماد په نفس چې دا اوس نو بیا تر ټولو مهم دی ستاسو لپاره دا نو بیا د لباس مسلې دي د بوټانو مسلې دي دا حساب ظاهري اعتماد په نفس بله او د ویښتانو سټایل ده آفرین د ویښتانو اول دوستانو وریښتان دوستانو د دې لپاره چې تاسو معاینات ته ځئ اکاډمیک ځای ته ځئ دفتر ته ځئ ستاسو وریښتان باید منظم پاک یې ومینځئ منظم په هغه ډول باندې ځکه تاسو کله چې په عینه کې وګورئ ویښتان مو ګډوډ وي ولاکه چېرته ولاړ شم خو کله چې مو صحیح ډول باندې ویښتان منځ کړي هاخوا دېخوا راړل شوي شانه په شانه یا قدم پس یا قدم پیښ په دې صورت کې څنګه کېږي په دې صورت کې تاسو کې اعتماد په نفس ظاهري اعتماد په نفس تاسو کې لوړېږي تاسو کولی شئ پر ځان په کافي باور ځای حرکت وکړئ دوهمه برخه کې دوستانو لباس البته دا یادول وړ ده چې د ښځو لپاره حجاب دا یو حقیقتي بڼه ده دوستانو په تېر نظام کې هم ګورئ زموږ سره په رسنیزه بڼه کې ډېر کسان کار کوو داسې کسان موږ درلودل چې د وریښتانو څخه نیولې تر بوټانو حجاب کړی و خو یو کس بیا فیصله څنګه د استثنا ده او نور به لباس خراب و نو دغه یو کس نه ده دغه یو کس چې حجاب کړی و دومره د نارینه زوی نه و چې دوه خبرې ورسره وکړي ګورئ تاسو یو ویډیو کتلی شئ په سوشل میډیا باندې سلمان خان د کچي شي جایزه اخلي نو ټولې ښځې چې دغه کومې بربنډې ښځې دا راځي ته خوا ورکوي خو یوه مسلمانه ښځه ده چې هغه مثلا د دې بیکګراونډ مسؤله ده هغه چې راځي یوازې دغسې لاس ورته کوي نو دی ورته سلامي کوي داسې بڼه باندې ورته ټیټېږي دا په چي ده ځکه په اسلامي فلسفه کې یو جلا روح یو جلا وهم یو جلا ورم پروت دی او دوم لباس دوستانو ستاسو لباس دا مهم نه دی چې زوړ وي یوازې پاک او د ښځو لپاره دوه شیان په اکاډمیک ځای کې په دفتر کې په رسنیو کې دا باید ظاهر نشي دوه رنګه لباس یو ژیړ رنګ یو سور رنګ ځکه د روشنسي له لحاظه ژیړ او سور رنګ د انسانانو بالخصوص د نارینه‌وو جنسي خواهشات راپاروي چې دا باید په عام محضر کې هېڅکله دغه ښځې دغه دوه لباسونه هغه ستاسو که مېرمنې که خویندې که چېرته ځي د دغو یوازې دغه دوه لباسونه بیا د خپل خاوند لپاره کولی شي واغوندي دغه دوه لباس باید وانغوندي او بل دوستانو مثلا بوټان باید صحیح منظم وي بوټان برکوس خو په ویناوري سیسټم کې د بوټانو میتود هم وایي چې هغه ولري بندونه ولري دا خو غربي نړۍ خبرې دي ښه دوستانو دغسې نوره ناسته ولاړه دا باید ډېر په معیاري او په منظم ډول باندې دا یو په آدابو اسلامي آدابو کې راځي یو په انساني باورونه د انسان تقویه کوي او بل انسان نور انسانانو څخه متاثر کېږي موږ تاسې ډېرې وړې خبرې ډېرې ساده خبرې ډېرې کېدای سي عادي وګڼو خو هغه په ماشومانو او په کورني سیسټم باندې ډېر غټ تاثیر لري که غواړئ چې تاسو خپل ماشومان خپل کورني حالت مو لوړه وړتیا پیدا کړي نو خپل هر رفتار او هر کردار ته باید تفاوت ورکړي تاسو ګورئ تفاوت ده که دلته د ماشوم څخه ګیلاس چپه سو د ماشوم څخه پلار یې م راونیسي مور یې م راونیسي خور م کلک یې وډوي وایي چې ګیلاس چپه ګیلاس دې مات خو که مور یا مثلا خور یا بل څوک چپه کړي وایي روښنایي ده که پلار چپه کړي وایي دا کوم د کاپیر زوی دلته ایښی ګورئ څومره فرق کوي ماشوم سره څه کوو د مشر سره څه کوو او دا عزت نفس دا د دې باعث کېږي په ماشومانو کې خرابوالی راوړي په برعکس که چېرته ماشوم ګیلاس چپه کوي زه پروا نه کوي موږ نو داسې وایي چې ډب نه یا ډب نه دا ځل مثلا چا ویل وایي په یو ګل نه پسرلی کېږي په هغه سم یوازې نه و آیا په یوازې څوک یې حرکت ونه کړ ما تاسو ته تېر وخت کې ویلي چې تاسو د درې تیږانو سره باید څلورو تیږانو چې یو کار پیلوي د څلورو تیږانو باید کار واخلئ اول چې ده اول تفکر ده اوله پې تفکر ده پیغمبر اسلام اولي رسالت په دې باندې شروع کړه تفکر یې وکړه نور چې کله دې فکر وکړه کار ته دې ګامه ورکړه دوهم پې ستا دوهمه تې توکل ده سالم توکل څخه باید کار واخلئ توکل علی الله الا بالله العلی العظیم اوس ګورئ درېیمه برخه کې درېیمه چې کله توکل دې وکړه بیا به تحرک کوئ حرکت به کوئ په هغه لاره کې تحرک کامله حرکت به کوئ قرباني به ورکوئ زحمت به وباسئ زیار به وباسئ خو چې کله په دې لاره کې حرکت وکړو دا مه هېروئ چې په دغه لاره کې به نو څه تفکر توکل تحرک تحمل تحمل یې دی
کله چې پوهنتون وایي سختي به وي، پیسې به در سره نه وي، نه به شي ولی چانس به خورې، ماته به خورې، موټر به نه لرې، دفتر ته به راځې زده به دې نه وي، کمپیوټر به دې نه زده، انګلیسي به دې نه زده، نظام په تغییر ریشانو به نه پوهېږې، ته حمله به یې، درد به زغمې به یې. پرته له زغمه یو ځای ته رسېدل غیر ممکنه ده. که پرته له زغمه رسېدل خبره وایي نو د پای ورسم به رسېدلی. هغه د سختیو د درد د مشکلاتو د سختیانو څخه نازدانه انسان هېڅکله مخته نشي تللی. د مشکلاتو په مقابل کې په ګونډو کېږي، خلاص خبره، د مشکلاتو په مقابل کې ژاړي. خو قوي انسانان، نیرومند انسانان قدرت لري، انرژي لري، وړتیا لري، نه ضایع کوي. دا مسله. اوس دوستانو د دې لپاره چې دغه ټول شیان د اعتماد په نفس ظاهري او داخلي او بیروني او همدارنګه دا مهارتونه دا شیان دا اوس څنګه تقویه کړو؟ په دې خو انسان پوه شو، دا شیان خو موږ زده کړل، په دې خو موږ سر خلاص شو، اوس خو موږ نه لرو، یا ډېر کسان وایي نه لرم، نسته راسره، څه وکړو؟ څنګه یې تقویه کړو؟ اوس راځو دوستانو تقویه. دوستانو خاصه شوي خو نه یاست؟ یو غوښتنه وکړه منې نه نو تاسې ورپورته شئ. مشروع وي نه مشروع کار موږ نه کوو انشاءالله. اوس داسې حرکتونه باندې استاندارد دی. څنګه؟ مهرباني کښېنه. تحمل یې کوم باندې دغه څلورمه تېغې نه کته تاسو دوستانو مشران یاست او قدرمن خلک یاست. بیا موږ شاګردان چې کله هر 15 دقیقې تېرېږي هغوی باندې بیا ځینې کلمات وایي چې په لوړ الفاظ وایي، ځینې تمرینات دي چې شاګرد نور هم درس هڅوي. نو دوستانو اوس یوازې په لنډو الفاظو کې راځم. هیله لرم چې خسته شوي، که خسته شوي اوسئ دغه شی به بیا بل وخت پرېږدو. دوستانو ٹھیک قاری صاحب نه انشالله من مشکل ندارم. از صبح که ساعت 5 بجه شروع میشم تا 9 شب ما گپ زدن بزن فامیل یعنی گپای کار ماست. خب دوستانو د دغه شانو د تقویه لپاره څلور کاره باید سرته ورسو. اول د ځان سره رابطه با خود. دوم رابطه با مردم، د خلکو سره رابطه. دریم د طبیعت سره رابطه. څلورم د خدای سره رابطه، خدای جل جلاله. څلور رابطه باید عملي کړو. د هر ځان د جوړولو، د تقویه کولو، قوي کولو لپاره دغه څلور رابطه باید ولرو. این 4 رابطه باید ما داشته باشیم. رابطه با خود، موږ له ځان سره صحیح رابطه نه لرو. رابطه با مردم، با مردم عام. رابطه با طبیعت، رابطه با خدا. مولانا بلخی میگوید هر انسانی که میخواهد به وحدت الوجود برسد باید با 4 نون مبارزه کند. اول نادانی، دوم ناتوانی، سوم نافهمی، چهارم نیگرانی. یعنی دغه څلور شیان سره تاسو باید مبارزه وکړئ. نو اوس دوستانو دغه څلور هغه رابطې دي چې انسان باید په کامل ډول په خپل ځان کې عملي کړي. تاسو دوستانو دې ته اوس هره برخه تقریبا 10 برخې لري. ما نیم ساعت خبرونه ته پاتې ده. د هوا حالات تغییریږي، نرخ اسعار تغییریږي چې هغه اوس پرون ورځ نرخ اسعار یو ډول اوس که بیا دغسې پاتې شي چې بیا نو دغه موضوع باندې به انشاءالله چې پراخه موضوع د 10 برخې دغه لري، 10 برخې دغه لري، 10 برخې دغه لري. بیا که راتلونکي فرصت و انشاءالله سره یو ځای شو په دې باندې یو بحث وکړو. او زه مطمئن یم چې ځینې کسان خسته دي او حتما انسان چې په روانشناسۍ هغه کې په فنیات یو قاعده دا ده چې مخاطب ته به ګوري، د مخاطب منوال مطابق باید سړی لاړ شي. ځکه په هر درو دقیقو کې د مخاطب حس او فکر بل لوري ته ځي او انسان ته خوب ورځي. ځکه که چېرته مثلا خستکون تمام شي انسان مغز نور د اطلاعاتو د رسېدولو توان نه لري. دوستان که کوم سوال لرئ، که کومه خبره لرئ، که کومه هغه لرئ نو در خدمت هستم.